السلام علیکم پښتو کوم تاسو تیار شوي تاسو پرون ډله مو خوړه خوندونه مې واغسته او ویشي وګورئ راځئ چې نن تاسو له قیمې والا پیزه تیاره کړم چې پیزه څنګه تیارېږي او خوندونه ترې والئ سپیشل کلیوال سټایل موږ سره اوسئ Special easy kaliwar دا اوبه دي او درې مالګرینه دي 1500 ګرام دي او 3 موټې مالګه بوله واچي ښه صحیح او یو بالټۍ اوبه بیا به دا ماشین سټارټ کړي دغه شی بیا به ورته اوړه ورکړم دا میده ده میده اوړه دا میده اوړه دي دا میده اوړه به ورکې ور واچي دا به حل کېږي ورسره به ماشین تاندېږي دا د خمیر مساله ده دا به پکې یو دانه یو بیره ورچي صحیح ده دا به بیا دغه شان دي میده کې چې نه خراب نشي لکه یو ځای له چم لاړ نشي صحیح ده داسې میده به ورچي چې حل شي بیخي ښه صحیح دا اوس حل کېږي سره ورسره به لږ لږ وړه اچي چې ډېر دنه سخت نه شي چې سخت شي نو بس بیا به ډېره مشکلات دي لیمټ ته به ګورئ دا ګوره دغه شان به پکې لاس واخلي چې دا صحیح حل شي دا چې څونه صحیح حل کېږي هغه وره به ښایسته پیزه راځي ورسره به دا ماشین هم صفا کړي نو ستاسو صفایي به ډېره ښایسته راځي دا اوړه به له دې منځ کې ور اچوئ چې دا بالکل هر طرف له ځي صحیح دا به اوس حل کېږي ورسره داسې کوئ چې دا اوړه مړه وچي هغه خپل ځای ته ورسېږي داسې به لږ اوړه راوالئ دا ګورئ دغه شان دې بیا ښایسته صفا کېږي ماشین حل دې ماشین ته دا اوړه تیار شو دا تقریبا 15-20 منټو کې دا تیار شو اوکې شو دا به دلته رالړم داسې بیا د خمبیر ماشین نه راوباسو او دغه ته به یې لړه کړو دا اوړه تیار شو ښه مزېدار چې ګرمي وي نو بیا به ولې اوبه یخې دغه کړي او چې نه یخني وي نو بیا به ولې اوبه ګرمې استعمالوي دا اوړه اوس تیار شو دې نه به اوس مونږ پیړې وباسو پیړې ګورئ تاسو دا غټه پیزا ده فامیلیا دا د 5 کسانو خوراک دی دا اوس جمبو شو دا 50 سانتي میټره ده او دا 32 سانتي میټره ده مختلف پلیټونه دي نو چې څنګه پلیټ یو هغه شان دی ولا پیړه تیارو موږ سره یو وړوکی پلیټ دی 6 سانتي میټره دا د هغې لپاره وړه دا به اوس په یو لیول کې ټولې دغه شان دي جوړې وړې دغه شان دی دغه شان بالکل په یو لیول کې به جوړې نه ډېره غټه وي او نه ډېره وړه وي چې برابر سیز دا اوس نارمل پیزه شروع شو دا اوس بل سیز دی پکې 20 سانتي میټر دی دا پلیټ د دې دی تاسو ته به دا مخکې ښه ورسره تاسو ویډیو ګورئ او لایک کوئ او سبسکرایب یې کوئ او شیر یې کوئ لازمي دا هیر نه کوئ صحیح ده دې لږ تقریبا 6 منټه دم ورکړو نو دا نرمې شوي چې نرمې شي د هغې نه پس په پیړه راوالي دا پیړه دا به دغه شان د کولا وکړي او په دې پلیټ کې به ورنډه کړي نو دا به دغه شان د بس بیا ورسره تیارېږي دا پلاستیک به راوالي دا به په دې باندې راواچي چې دا بالکل صحیح پټې کړي صحیح پټې چې دا به بالکل نرم شي بیا په ډبولو کې تاسو له مشکلات نه
بل دم کې واچو چې صحیح پکې شي بیا به د مشکلات وي نو ښه ښایسته به پیزا ښه په مینه او محبت باندې ډکېږي دا اوس وړه لوبه شروع شوه دا وړوکي کې پلیټونه دي دا چې کوم دی د ماشومانو لپاره لکه اکثر لږ ماشومان ګاکې هغې لپاره استعمالېږي بس پیزې پورې لکه نه دا به دغه شان دی بیا پرېړه راځي دغه شان دی بیا راشي دا چې داسې وړه دغه شان دی نو اخوا به ورسره دا نارمل پیزې تیارېږي هغه یې باندې پلاسټک اچولی دی دا چې ورسره مونږ ختمو اخوا به هغه تیار وي بیا به هغه ډبو تاسو ورسره ویډیو ګورئ دا اوس وړې ختمې شوې دا اوس جمبوان شروع شو دا ایل سایز دی ایل دا ایل دی دا ایس دی دا این دی دا به اوس بل پلاسټک راوالي نو دا وړې به پکې شي او دا جمبوان به هم ورسره پټ کړي اوس په لمبر د فامیلیا راغلو دا غټه فامیلیا 50 سانتي میټر دا اوس 50 سانتي میټر دا به دغه شان دی وډبي دغه شان دی کولاو کړي چې دا کولاو شي نو دلته به ورننه کړي نو دا به ورسره دغه شان دی هوا دی دا به دغه شان دی ورکړي چې دا ښه ښایسته پیزا راشي دا به بیا دلته نه شروع کړي دغه شان لیول به ولاړول چې څونه خواري کې هغومره به ښایسته پیزا ستاسو راځي دا فامیلیا اوس تیاره شو دا فامیلیا به اوس والي دا به اوس هلته کېږي پټه تقریبا دې له به 2 ساعته ټایم ورکړي 2 ساعته چې دوی له ټایم ورکړو نو دا به بیا خپل پړسوب مړسوب هر څه به ښه صحیح راشي چې صحیح راشي نو دا بیا اوکې شو دا د دې دم برابر شو تقریبا څه 15 منټه دم ورکړي چې هغې پاپټي پټي دا اوس ډبه وه نو تاسو ورسره ګورئ دا به داسې راوالي او دغه شان دی دا ډبې دا به اوس دغه شان دی ښه صحیح اسانه سره ډبېږي ولې چې دې له تاسو دم ورکړو چې دم وله ورنکړي نو بیا لږ تکلیف شته دی چې بیا تاسو په آزاد دا 26 سانتي میټر دا اوس دغه شان دا اوس تیاره شو دا د ټماټرو سوس دی دا به اوس یو سمڅې د جمبو لپاره یو سمڅې ډکه دا به اوس په دې واچي دغه شان دی په ارام دغه کړي نو دا به دغه شان دی مکس کړي دې کې چې کوم دی اوریګانو راځي اوریګانو دا دغه شنه غونډه کې بودینې غونډه کې دغه دی او اوږه میده او تور مرچ میده لږ به پکې واچي او لږ غونډه کې به پکې تیل واچي نو بیا به په ماشین ووې نو د هغې نه پس به دا ټماټر تیار شي نو بیا ته په پیزا اچولی شي دا اوس سامان پروت دی نو بیا اوس چې ستا خوښه ده چې کوم یو مثال هر یو پیزا دې باندې جوړولی شي صحیح ده د سبزۍ پیزا هم جوړولی شي د غوښې هم جوړولی شي د فروټو هم جوړولی شي هر یو د چا چې کوم چویس وي هغه جوړولی شي ټماټرو نه پس به اوس واچو پیاز دا پیاز میده شوي دي دا بالکل نري کټ کړي نو بیا به په دې پیزا باندې دغه شان دی واچي ښه برابر به پرې داسې واچي دغه شان دی پرې واچي دا اوس پیاز برابر واچو بیا به د هغې نه پس راوالي د غوا د غوښې کیمه خو دا میکس د دې کې مساله اچول شوې ده نو چې مساله پکې ده د دې ټیسټ به نور هم ښه وي دا به بیا دغه شان دی وړوکې دانې به دغه کړي دغه شان دی به دغه کړي داسې به دغه کړي
ستاسو پیزا تیاره شوه. اوس په دا لړه کو تنور ته. دا تنور دی 400 ګراډه دی. 400 ګراډه دی. نو دا 5-6 منټو کې پیزا ښه ناښه غټه پیزا مې پخیږي. او که نه مثال ستاسو په کور کې بل تنور وي هغه 200 نه 250 پورې، نو هغې کې بیا د 10 نه 12 منټو پورې تاسو پیزا ور واچوئ نو دا پخیږي. دا پیزا تیاره شوه. دا به دې تنور ته ورکوو. دا به داسې کېږي او داسې به دغه کې چې لاس ته ونه سوځېږي. ډېر احتیاط به کېږي. دا به بند دا اوس شی تیار شو. ښه اوس تنور به کولو شي. نو تنور نه به دغه شان راوباسي. دا پیزا اوس تیاره شو. دا اوس به خورو. دا به خورو. دا به دغه شانې کټ شوې ده او دا دغه شانې به اوچته کړي. دا اوس تیاره شو.